د ادب، شعر او شاعرۍ درنو او قدرمنو مینوالو، ارواښاد امان الله سیلاب صافی زموږ په پښتو ادب کې نامتو پیاوړی د لوړ تفکر او سپېڅلي احساس لیکوال او شاعر و. د ده نوم د ادبیاتو په تاریخ کې د یو دروند او بااحساسه شاعر په توګه روښانه او ځلیدونکی دی. دی د یو عالي ادبي، ملي او علمي شخصیت څښتن و او د شعر او شاعري بیرغ یې اوچت ساتلی و. سیلاب صاحب د شعر او شاعري سره یوه ځانګړې مینه او علاقه درلوده او د ده د ژوند دایمي مصروفیت و. دی یو پیژندل شوی ولسي شاعر و. د ده شعري کلام یوه خوږه ژبه لري. خدای بخلي سیلاب صاحب په شعرونو کې د ده د زړه خبرې، سوز او درد، انساني، اخلاقي او وطني پیغامونه نغښتي دي. ما د سیلاب صاحب یو خوندور او په زړه پورې شعر انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. شعر عنوان دی څه لټوم. پوله په پوله، کور په کور ګرځم، وحدت لټوم. پوله په پوله، کور په کور ګرځم، وحدت لټوم. د مساوات ښکلی قانون او عدالت لټوم. چې د مظلوم څیرې ګریوان ته کړي نظر د رحم، چې د مظلوم څیرې ګریوان ته کړي نظر د رحم. په اوسنو ظلمو کې داسې شخصیت لټوم. پیغلې زلمي واړه زاړه چې اتفاق شي همه، پیغلې زلمي واړه زاړه چې اتفاق شي همه. د شریعت په مقتضا ښه مدنیت لټوم. د مسلمان په حال چې تل کوي ژړا د ورورۍ، د مسلمان په حال چې تل کوي ژړا د ورورۍ. دغه شان تل په اخوت کې محبت لټوم. چې غدارۍ جفاکارۍ تخم له ملک کړي ورک، چې غدارۍ جفاکارۍ تخم له ملک کړي ورک. داسې رښتیني فدایان د حقیقت لټوم. د خوار یتیم اوښ کې چې تل همیش مدام پاکوي، د خوار یتیم اوښ کې چې تل همیش مدام پاکوي. هر مسلمان ته دغه خوی داسې خصلت لټوم. د بېوزلۍ او بېنوا ژړا چې واوري تل، د بېوزلۍ او بېنوا ژړا چې واوري تل. په یو دانا انسان کې دغه لیاقت لټوم. چې د انصاف منګولې سیوری په خوارانو کړي تل، چې د انصاف منګولې سیوری په خوارانو کړي تل. په دې ملت کې دا صفت دغه زینت لټوم. چې کینه بغض حسد نه ساتي بڅری زړه کې، چې کینه بغض حسد نه ساتي بڅری زړه کې. داسې حاکم، داسې قاضي او قضاوت لټوم. کچکول ترڅنګ لکه ملنګ ګرځم کوڅه په کوڅه، کچکول ترڅنګ لکه ملنګ ګرځم کوڅه په کوڅه. مزخرفاتو خرافاتو نه نفرت لټوم.